اسمان چې کله وبرېښي خندا دې را یاد شي باران خو ستا د حسن تلاوت دی ځکه خوږ دی او ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي د ساز مې د جانان سره نسبت دی ځکه خوږ دی خپله غرق یو که تبا یو هېڅ پروا نه لرو د پردو زړونو مسیحا یو هېڅ پروا نه لرو د روحستان ټي وي نه په یو نوې خپرونه کې یو داسې شخصیت چې هغه موږ ټول عمر د ټي وي په شیشه لیدلی دی عباسي یوسفزی صاحب خبرې د هغوی په مخ کې کول ځکه چې زما استاد محترم دی ما ته ډېر زیات ګران هم دی او د ادب په دغه کې چې ما څومره زده کړه کړې ده د دوی نه مې کړې ده ډېر په فخر سره نن د روحستان ټي وي سر په روحستان ټي وي کې ته ښه راغلاست په خیر علي وایم سر خوار مشي ستړی مشي سر څنګه یې ژوند د الله کرم ډېر فضل سر ستاسو خبرې هم ډېرې زیاتې خوږې دي خو وخت ډېر زیات لنډ تنګ دی سر ستاسو نه څه شعرونه اورېدل غواړم څه به درته ووایم چې څه مې ذهن ته راغله به درته ووایم د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی د ده هم د ښایست دومره قیمت دی ځکه خوږ دی او اسمان چې کله وبرېښي خندا دې را په یاد شي اسمان چې کله وبرېښي خندا دې را په یاد شي باران خو ستا د حسن تلاوت دی ځکه خوږ دی او ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي د ساز مې د جانان سره نسبت دی ځکه خوږ دی او مرګی خو د جانان غېږې له تله دي خوشحالي ده مرګی خو د جانان غېږې له تله دي خوشحالي ده ژوندون خو له جانانه عبارت دی ځکه خوږ دی او په ټوله پښتونخوا کې ډېر خوږ ژبې بلبلان دي په ټوله پښتونخوا کې ډېر خوږ ژبې بلبلان دي دا ستا په اباسین کې صداقت دی ځکه خوږ دی نو چې کله هم د تلو خبره وکړم په مکیز وایي چې کښېنه لا وختي دی نو سر وخت خو بیا هغه شانتې دی خو سر څه راته وایي زه د ګل انجام ته خفه کېږم ما د ګلشنونو لور ته مه بوځه او مخکې وزر را چې زړه مې جمع شي مخکې وزر را چې زړه مې جمع شي هسې مې په پورته مه بوځه او خدایه چې ژوندو ته په درنه ګوري خدایه چې ژوندو ته په درنه ګوري داسې انسانان خو ګور ته مه بوځه او زه په اباسین باندې لاهو خیم زه په اباسین باندې لاهو خیم بیا مې د حالاتو اور ته مه بوځه څوک به مانه د نظر غېږه راتاو کي تود به نه شم کنمر غېږه راتاو کي سر ډېره زیاته مننه د وخت راکولو یو جهان مننه ډېره